وایي 4 رونه د دوی پلار وفات شو. کله چې پلار وفات شو نو د پلار نه ورته په میراث کې یو اس پاتې شو. دغه 4 رونه چې انتهایی زیات هوښیار ول او پوهه زیاته ول، الله تعالی ورته ډیره زیاته پوهه ورکړه چې کله پلار وفات شو یو اس ترې نه په میراث کې پاتې شو. دغه 4 رونو مشوره وکړه چې د پلار نه خو په میراث کې نور څه پاتې نه دي، دا یو اس پاتې دی، دا به بوزو بازار ته او خرڅ به یې کړو او چې څومره روپۍ شوي دا به په 4 باندې تقسیم کړو، دا به 4 رونو شي. ډېره ښه ده 4 رونو مشوره په دې باندې راغله. خو چې کله روان شول مزلې کولو د بازار په طرف باندې روان دي چې یو څه ځای ته یو څه حد ته رسېږي چې ګوري په ځمکه باندې د پښې نشان دی، لکه یو څیز چې پښې ایښي. نو ګوري دغه یو ورور وایي چې دغه د پښې نشان چې دی دا د اوښ دی. ګوره بل ویلي وایي دا د اوښ نشان دی خو دا هغه اوښ دی چې په پښه ګوډ دی. بل ورور وایي چې دا هغه اوښ دی چې په سترګو مړوند دی. او دا بل ورور وایي چې دا هغه اوښ دی چې په لکۍ هم نشته. دا خبرې وکړې چې دا یې وکړې. بیا یې لږ روان شول د ښار په طرف تلل، د بازار په طرف. مخې ته ورته یو سړی راغی. دې سړي ترېنه پوښتنه وکړله چې او خلکو زما نه یو څاروی ورک شوی دی، تاسو خو به کتلی نه یې. دا یو ورور ورته وایي ستا کوم څاروی چې ورک شوی دا خو به اوښ نه وي، وایي اوښ دی. دغه بل ورور ورته وایي وایي تا نه چې دا کوم اوښ ورک شوی دا خو به په پښه باندې ګوډ نه وي، وایي ګوډ هم دی. دا بل ورور ورته وایي تا نه چې دا کوم اوښ ورک شوی دی دا خو په سترګو ړوند نه وي، وایي په یوه سترګه ړوند دی. وایي ښه. دا بل ورور ورته وایي دا تا نه چې کوم اوښ ورک شوی لکۍ خو به یې پرې نه وي، لکۍ هم پرېږده. وایي ښه مونږ نه دی کتلی. وایي نخې مونږ راته ټولې صحیح ویلې. بیا وایي چې د کتلی مو نه دی، ښه معلومیږي دا چې تاسو پټ کړی دی. هغه ورته مونږ نه دی پټ کړی، مونږ د حالاتو نه الله تعالی د پوهه او ذهانت راکړی، د دې نه معلومات مونږ کوو. وایي نه 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 راشئ روان شئ راسره. بس په غم یې ځان واړولو. او پښتنو کې په پارسي کې یو متل هم دی چې وایي چې شتوره دي وایي نه. دغه ځای کې د هره خبره مه وایي چې ما کتلی دی ما کتلی، دغه جنجال سره بیا مخ یې. خو دغه 4 کسان چې دي بیا یې باچا ته مخکې کړل بوتلل. خو چې کله روان کړل یو ځای ته رسېږي یو بل د پښې چاپ هغه یې وکتل. دا یو ورور وایي دا د پښې چاپ د انسان دی، بل ورور وایي د انسان خو دی خو دا د ښځې دی د سړي نه دی. ګوره د ښځې او د سړي د پښې فرق یې معلوم کړو. او دا بل ورور وایي دا هغه ښځه ده چې دا حامله ده. او بل ورور ته دا لاسه کې چې دا د کور نه خپه راوتلې ده، کور کې جنجال کړی د کور نه خپه راوتلې. به دا خبرې چې وکړې چې یو څه قدم یې واخیستل مخکې تلل، سړی ورته مخې ته راغی. دې سړي ورته وویل چې زما نه یو زنانه روکه شوې ده، تاسو خو به نه یې کتلې. دا یو ورور ورته وایي چې تا نه کومه زنانه روکه شوې ده دا خو حمل یې نه درلودل. وایي درلودل. وایي دا بل ورته وایي چې د کور نه خپه نه وه راوتلې. وایي راوتلې. وایي ښه مونږ نه ده کتلې. واه نخې مو راته وایي تاسو یې نه ده کتلې. وایي معلومیږي دا چې تاسو زما دا ښځه چې تاسو پټه کړې ده. مونږ نه ده پټه کړې، مونږ ته د حالاتو نه معلومیږي، مونږ ته الله تعالی داسې ذهانت راکړی مونږ 4 رونو ته. وایي نه 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 وایي زه به تاسو باچا ته بوځم، هغه به فیصله کوي، مونږ هسې روان یو. دغه کاکا چې دی ده په مخه کړي راځه ته هم راځه. دا 4 رونه ورسره روان شول. کله چې د باچا دربار ته رسېږي باچا ته ټول حالت بیان کړو. دغې ټولو د 2 نفر ورته وایي چې دغه 4 کسانو دغسې نښې زمونږ 2 نفر ووې، د اوښ نښې مو ووې، د ښځې نښې مو ووې. بیا وایي چې مونږ نه دی کتلی. نو باچا ورته وایي چې ته څه صفایي کوئ تاسو 4 ونه، څه صفایي کوئ د خپل ځان، یا ورته د دې هغه خپل اوښ او ښځه ورکوي او یا خپل ځان صفایي وکړي یا سزا ته تیار شي. هغه ورته باچا صاحب زمونږ پلار وفات شو، یو اس ترېنه په میراث کې پاتې، دا مونږ بازار ته روان کړو، خرڅول مو غله نه یو، خو د حالاتو نه مونږ معلومات کوو، که نه ته مونږ باندې امتحان وکړه، ته مونږ ته یو څیز په مونږ وازمایې، مونږ به د هغې تا ته صحیح جواب درکړو. باچا یو خپل دا غلام چې راویې غوښتلو په غوږ کې ورته پټ څه وویل چې ته ورشه هغه راوړه. نو چې کس لاړو په صندوق کې یو څیز راوړو، باچا ته په مخامخ کېښودلو، ورته ویې ویل چې ووایه په دې کې څه شی دی. دا یو ورور ورته په دې کې داسې څیز دی چې غونډ دی، ګول دی، 4 کونجنه دی، ګول څیز دی. دا بل ورور ورته وایي ګول څیز دی خو د خوراک څیز دی، ګوره بل شی هم نه دی. او دا درېیم ورته وایي د خوراک څیز دی خو انار دی، ګوره بل څیز هم نه دی، انار دی. هغه دا 4م ورته وایي چې انار دی، ګوره تروش هم دی. داسې خبرې ورته وکړې. هغه ورته دا څنګه خلک دا مو څنګه معلوم کړل؟ هغه ورته باچا صاحب مونږ ته دا اولنۍ د اوښ خبره به ورته وکړم، دا مو ځکه ما داسې معلوم کړل چې مونږ 4 ونه رونو ته الله تعالی ډېر زیات ذهانت راکړی ده، پوهه یې راکړې ده چې لاندې پښې ته مو کتل نو د څارویو دغه کاروبار مونږ ډېر کړی دی، د ټولو د پښو دا چاپونه مونږ ته معلومیږي. نو مونږ ته معلومات وشو چې دا د اوښ چاپ دی او د بلې څاروي چاپ نه دی. وایي ښه دی بل ته وایي تا ته څنګه معلومات وشو چې په سترګړون دی؟ وایي ما ته معلومات وشو چې په دې لاره کې دا کومه ګیا ده، وایي دا یې د یو ځای نه خوړلې ده او خوله یې بل ځای کې لګولې ده، خوا کې ورسره صحیح ګیا پاتې ده، هغه یې نه ده خوړلې. معلومات راته دا وشو چې دا یو ځای پرېښی دی، دا ورته په نظر نه دی راغلی. نو ما ته دې ځای نه معلوم شو چې دا په یو سترګ باندې ړوند هم دی. دی بل دی چې تا ته څنګه معلومات وشو چې په یو پښه ګوډ دی؟ وایي د اوښ چې دی په یو پښه خو نه ګرځي که نه په 4 پښو ګرځي او دا 3 پښې پوره ایښي دی، دا یو پښه چې دی که نه پوره نه دی ایښې، معمولي شانې په ځمکه لګولې ده. وایي ما چې هغې ته وکتل ما چې دا په یو پښه ګوډ هم دی. دا بل دی تا ته څنګه معلومات وشو چې لکۍ پرې ده؟ وایي ما چې لاندې ځمکې ته وکتل پچې کړې وې، وایي داسې بې نظمه پرتې وې، ګډې وډې پرتې وې. وایي ما ورته ویل چې دا لکۍ هم پرې ده، که چېرته لکۍ وي نو دا به سیده په ځمکه باندې غورځېدلې. باچا ورته وایي چې هلکه دا ستا غله نه دي، دا انتهایي ذهین خلک دي، ته لاړ شه شاباسي کاکا خپل اوښ دې پیدا کړه. هغه سړی رخصت کړو. دی بل سړی تا څنګه معلومات وکړو؟ هغه ته یې وویل
و چې مونږه د الله تعالی د ذهانت او پوهه راکړې ده چې د پخو د چاپ ته وګورو معلومات کوو چې د ښځې کسړي دا معلومات راته وشو او د پخې چې په ځمکه ایښې وه که نه دا ډېر په زور سره نه وه ایښې ځکه چې د زنانه په خېټه باندې حمل وي دا ډېر زور په ځمکه باندې نشي کولی ارام ځي نو هغه چاپ د پخې چې و که نه ډېر ارام ایښودل شوی د دې نه راته معلومات وشو نور څه خبره نه وه وایي ښه دا خو د دې نه معلومات وکړو او دا خفه کېدل دې سره معلومات وکړل وایي دا راته هم د دې ډېر تلوار نه معلومات شوی چې داسې مثال دغه پخې چې دي که نه ډېر کتلي دي بېرته شاته را کتلي د پخې چاپونه پکې شاته هم راته شوي دي او انې شاته کتل چې څوک ورپسې نه راځي د سړي ته ویلي چې کاکا ځه دا هوښیار خلک دي او د دې حالاتو نه معلومات کړی خو دا راته وایي چې د انار مو څنګه معلوم کړو چې دا ګل دی وایي باچا صاحب موږ چې کله را دننه کېدو ستا د دې کور مخې ته باغ او هغه هم باغ د انارو کوم څیز چې تا په دې صندوق کې په دې غلام باندې راوړو دا په دې صندوق کې رغړېدلو موږ معلوماتو کې چې رغړېږي نو دا ګل څیز دی دا بل ورور ووایي چې تا دا غلام دی ولېږلی او په غوږ کې دې ورته وویل زه پوه شوم چې تا بل څیز پسې نه یې لېږلی او دا مشهور او ښایسته سره انار بیرون په ونو کې او دا دې پرې راوړل ما دغې نه معلومات وکړو او ده ته وویل چې ما د دې نه معلومات وکړو چې دا تروش دی زه چې بیرون راتېرېدم نو ما یو انار راوشکولو چې دوی وایي چې انار دی نو ما خو چې انار خو چې ما خو بیرون وخوړلو او تروش و دا هغه ځای نه معلومات وکړو چې دا تروش دی نو دا د دې پورې موږ ته د استادانو دا کیسه کوله چې مخکیني خلک وړو باریکاو ته به کتل نو معلومات به ورته وشولو چې دا دومره مثال په دې کې دومره لوی کار پروت دی دومره لوی فلسفه پکې پرته ده اوس چې لیکن پوره خلکو ته قصه او دوسیه ښکاره شي بیا ترې معلومات نشي کولی